د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه په جوړ شوي اقتصادي کانفرانس او سوداګریزو ناستو کې ګډون وکړ چې په پایله کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د 520 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک شول. ننګرهار کې د قالینو اوبدلو صنعت وروستیو کلونو کې د پام وړ وده کړې ده. د قالینو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي وایي د پخوا پرتله د افغاني قالینو کیفیت لوړ شوی او د کورني ترڅنګ یې نړیوال بازار هم پراخه شوی دی. ننګرهار کې یو ان ډي پي د کانال پروژې پراختیا کې همکاري کوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اجرایوي رئیس سید محمد نعیم محمدي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډي پي د ختیځ زون له مسؤل اناتولي بالوني او مل پلاوي سره د همکارۍ او پانګونې په موخه ناسته وکړه. ننګرهار کې یو سلاوي راستنو شو کورنیو سره د خیاطۍ وسایلو مرسته وشوه. د ننګرهار کډوالو رئیس مولا عزیز الرحمن سرحد په حضور کې د سی اس ډبلیو ام سی له لوري د تیر اوسګنی کال راستنو شو یو سلاوي کورنیو سره د یو سلاوي امریکایي ډالرو په ارزښت د خیاطۍ وسایلو مرسته وشوه.